سلامونه مې ومنئ. هیله لرم چې صحتمند وایاست. نن د ټابلیټکا پر ګټو خبرې کوو. تر پایه راسره پاتې شئ چې ټابلیټکا ګټې او که تاوانونه لري او خلک یې ولې استفاده کوي. په هېواد او ګاونډ کې د نورو نشهیي توکو تر څنګ ډېر ځوانان په ټابلیټکا روږدي. په دې پوهېږئ چې ټابلیټکا څه شی ده؟ پر بدن څه اغېزې لري او څنګه ځان باید ځینې وساتي. ټابلیټکا یو ډول نشهیي توکي دي چې د امفیتامینو له کورنۍ سره تړاو لري. کیمیاوي نوم یې ډای اوکسي میتا امفیتامین دی. لنډه نښه MDMA، فارمول یې C10 H13 NO2 ده. د تاریخچې څخه به شروع کړو. ټابلیټکا د لومړي ځل لپاره په 1914 کال کې د میرک په نامه یو جرمني درمل جوړونې کمپنۍ د ډنګرتوب او ویښتیا ضد لپاره جوړ کړ. خو کابو 15 کاله ورڅخه هیچا استفاده ونه کړله. وروسته جرمني ډاکټرانو دا درمل هغو کسانو ته ورکول چې په نړیواله جګړه کې یې اروايي شوق لیدلی و. بیا یې دې خبرې ته پام شو چې تر ګټې یې تاوان ډېر دی، نو ځکه یې د جرمني حکومت د کارول بند او غیر قانوني اعلان کړ. پر دماغ او بدن ټابلیټکې څه تاثیرات لري؟ یعنې که یو کس دغه ګولۍ وخوري په وجود کې څه پیښیږي؟ عموما نوموړي درمل دوه ډوله عمده تاثیرات په وجود باندې لري. اول یې لنډمهاله او فعلي تاثیرات دي او دوهم یې اوږدمهاله او دایمي تاثیرات. ټابلیټکې له 20 څخه تر 90 دقیقو وروسته پر دماغ تاثیر کوي. په اول 2 یا 3 ساعتو کې تاثیرات زیات وي او تر 4 ساعتونو پورې خپل تاثیرات ساتي، خو په کمه اندازه باندې. دا ګولۍ حافظه او د پېژندنې حس اغېزمنوي او ډېر وختونه انزایټي، تشویش او ویره رامنځته کوي. کله ناکله روږدو کسانو ته داسې اروايي ستونزې پیښیږي چې درملنې وړ نه وي. که چا 7 کاله مخکې یو ځل هم ټابلیټکې درمل خوړلي وي، نو په سي ټي سکین کې پر دماغو د ټابلیټکې ناوړه تاثیرات لیدلی شو. هغه کس چې نوموړې ګولۍ خوړلې وي ډېر هیجاني او مست وي، ساعتونه ډانس کوي، ټوکې کوي او خاندي. وروسته ستړی، ګډوډ، ناخوښه، ناقراره، خوله یې وچ او د بدن تودوخه یې زیاتېږي او د زړه ټکان یې لوړېږي چې کېدلی سي د مړینې لامل سي، ځکه چې د زړه د ټکانو ګډوډي، د وینې لوړ فشار، د بدن د اوبو او منرالي توکو لکه سودیم او کلورین کمښت او د پښتورګو ناسم کار پر مغز ناوړه اغېزې کوي چې کس د مرګ تر پولې پورې رسولی سي. دا هغه فعلي تاثیرات وي چې د نشې د ختم سره یا ختمیږي هم د نشې په جریان کې کس وژني. اوس راسئ اصلي خبرې ته چې د یو کس آینده ژوند ته کوم تاوانونه رسوي. یو کس وایي چې یو څه وخت به یې وخورم، بېرته به یې پرېږدم، تاوانونه به یې ختم سي. خو یا داسې نه ده. دا فکر مطلق غلط ده. هېڅکله داسې نه کېږي چې ته دې ټابلیټکې وخورې او هغه دې ستا پر وجود دایمي او تلپاتې ناوړه او منفي تاثیرات ونه لري. راسئ خبرې ورباندې وکړو چې کوم تاوانونه د آینده ژوند لپاره پېښوي. اول، د ټابلیټکې معتاد به په آینده کې بې موخې، بې مسؤلیته او بې پروا ژوند ولري. دوهم، له ورځنیو چارو لکه کار، لوست، کوشش، ناستې پاستې څخه ناخوښه او بې علاقه توب لري. دریم، د وجود د عضلاتو قوت یې کمیږي، د غاښونو یې خرابېږي، د کورنۍ له غړو ملګرو سره سوړ چلند، حتی د هغوی پرېښودل هم پېښېږي. د سترګو دید یې کمیږي او په ځواني کې یې سترګې کمزوري کېږي. خوب یې فوقالعاده زیات وي او بیده بیده وي. عصبي ګډوډي لري، ډېر احساساتي کېږي او د هر شي او هر کار څخه ویره لري. پر ځان یې باور کمیږي. د یو څه مودې وروسته نور نشهیي توکو لکه افین، کوکاین او هیروین ته لېوالتیا پیدا کېږي. په ساده اصطلاح خلک ورته وایي چې بیا په یوه نشه باندې کار نه کېږي. او د پوستکي ستونزې او ټپونه ورته پیدا کېږي. په نرانو کې د تیانو غټېدل پیدا کېږي. په نرانو کې شنتوب او بې اولادي را پیدا کېږي. هډوکي یې نرم او کمزوري کېږي چې د ژر ماتېدلو احتمال یې فوقالعاده زیاتېږي. ځان وژنې ته زړه ښه کوي. څنګه یو کس معلوم او تشخیص کړو چې نوموړی کس په ټابلیټکې باندې روږدي؟ دوه ډوله تشخیص کېدلی سي. اول، احتمالي تشخیص چې د ټابلیټکا مربوطه اعراض او مشکلات په شخص کې لیدلی سو، خو قطعي فیصله نه سو ورباندې کولی. دوهم، حقیقي تشخیص ده چې په واسطه یې 100% د باور پرېکړه کېږي. هغه دا چې د معتاد له ادرارو، پوستکي او یا ویښتانو څخه نمونه اخیستل کېږي، بیا په لابراتوار کې کتل کېږي او مشخص کېږي چې د نوموړي شخص په سمپل کې د ټابلیټکا مشخص تاثیرات شته او که راسئ یو څه خبرې ور ناروغۍ پر درملنه وکړو. یو کس د څو عمر لپاره معتاد ده، اوس یې باید څنګه درملنه وکړو؟ مخکې مو وویل چې ټابلیټکې دماغي حجرات له منځه څخه وړي او د دې حجراتو بیا رغونه ناممکنه ده. ځانګړې درملنه نه لري، خو تاسې کولی سئ چې عقلي او عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو هغه څو خبرې د تداوي په منظور په نظر کې ونیسئ. اول دا چې ستاسې موجوده اعراض را کنټرول کړي تر څو تاسې عادي او عادي ته نږدې ژوند وکړئ. دوهم، هغه خطري فکتورونه باید درته مشخص او د منځ څخه یوسي چې کس نشې ته هڅوي. او دریم، د ناروغۍ او معتادي بیا راګرځېدلو لپاره ناروغ ته مشورې ورکړي
او د ناروغۍ بد عواقب ورته بیان کړي او د دې باوجود د ناروغ کورنۍ ته توصیه وکړي چې پر ناروغ ډېر پام وساتي او د هغه ملګرو څخه یې لرې وساتي څوک چې نوموړی شخص په نشې ته هڅوي. د هغه اختلافاتو مخنیوي لپاره باید درملنه شروع شي کوم چې ناروغ ته په آینده ژوند کې پیښېدونکي دي، لکه د سترګو د دید د کمزوري مخنیوی باید وشي، د دماغي مشکل د زیاتوالي مخنیوی باید وشي، د عضلاتو د کمزوري مخنیوی باید وشي، د غاښونو د مشکلاتو مخنیوی، په نورو نشي توکو د اخته کېدلو مخنیوی باید وشي، د هډوکو کمزوري او د بې اولادي مخنیوی باید وشي. دا ټول شیان باید یو عصبي ډاکټر یا هغه ډاکټر چې دغه کس تداوي کوي په نظر کې ونیسي او د دې مربوطه تداوي ورته وکړي. مخنیوی څنګه کولی شو؟ مخکې تر دې چې یو کس معتاد سي باید څنګه د دې ناوړه عمل څخه ځان وساتي. راځئ یو څو خبرې به لا پر مخنیوي وکړو، نور ویډیو پای ته رسوو. اول، سګرېټ مه څکوئ، که یې څکوئ نو د پرېښودلو لپاره یې آینده ویډیو راسره تعقیب کړئ. دوهم، کیلون یا چیلم مه څکوئ، ځکه په اوس وخت کې سګرېټ، مسوار او چیلم د هرې نشې لومړنی قدم دی چې په آینده کې نور نشو ته خلک لاس اچوي. او دریم، د هغه دوستانو سره ناسته ولاړه کمه او یا هم له منځه څخه یوسئ چې تاسې د ناوړه عملو ته تشویق کوي او یا ستاسې په پټه مشروباتو ته دغه درمل اچوي. څلورم، والدین دې کوشش وکړي چې خپل بچیان دې د شپې بنډار ته نه پرېږدي او ځوانان دې خپل حد وپېژني او چې یو کس خپل عقل په کار واچوي او د نشه یي کس مقام ته په ټولنه کې وګوري نو بیا هېڅکله په نشه نه اخته کېږي انشاءالله. هیله لرم چې نوړې معلوماتو تاسو ته قناعت بخشه واوسېږي او زموږ فان رامین سره تعقیب کړئ. بیا هم مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیبوي او د خپلې کورنۍ روغتیا ته خاص پاملرنه کوئ. نظر مو راسره شریک کړئ او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریک کړئ.